جانازغزي د بلوچستان د چاودنو مسؤلیت پر هندوستان واچاوه. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستان د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو وزیر جانازغزي وایي دا د صوبې د پشین او کلای سیف الله چاودنو کې هند لاس لري. دغه دواړه چاودنې پرون د پاکستان د ټاکنو پر مرکزونو شوي چې له امله یې تر 24 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د دې چاودنې له امله په بلوچستان کې 3 ورځې ملي ماتم اعلان شوی دی. جانازغزي تر دې پیښې وروسته خبري غونډې ته وویل چې هندوستان بلوچستان د ترهګرۍ لپاره په نښه کړی دی. هندوستان یو ترهګر هیواد دی. دا هغه خلک دي چې د مچ په ترهګریزه پیښه کې ښکېل وو. خو زه ستاسو له لارې وایم چې موږ د خپلو شهیدانو غچ اخلو، د هندوستان پلانونه شنډو او د روسي ترهګر تر وژلو جنګیږو او د دوی خلاف جګړه مو روانه ده. خو له دغو بریدونو یوه ورځ وروسته د دغو چاودنو مسؤلیت داعش په غاړه واخیست. داعش ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په بلوچستان کې د چهارشنبې د ورځې د 2 چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیست. د پاکستاني چارواکو په وینا په دغو چاودنو کې لږ تر لږه 29 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر ویلي و چې د چهارشنبې په ورځ د سلواغې 18مه په پښین کې د اسفندیار خان په ټاکنیز دفتر چاودنې 14 تنه وژلي او 24 نور یې ټپیان کړي دي. دغه پاکستاني چارواکي په ایکس پاڼه لیکلي چې په قلعه سیف الله کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن پر ټاکنیز دفتر 2مه چاودنه کې 12 کسان وژل شوي دي. دغه چاودنې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو د ټاکنیزو کمپاینونو له درول کېدو یوه ورځ وروسته وشوې. په پاکستان کې نن ټاکنې ترسره کیږي او په بلوچستان ایالت کې پرونی چاودنې په ټاکنو کې د ناامنیو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د خپلې ناامنۍ پړه پر هندوستان اچوي. له دې وړاندې هم د افغانستان اسلامي امارت او هندوستان تورن کړي دي.